بیسیکلی زه د مشترزی سره تعلق ساتم. د پیښور یو پسمانده علاقه ده، نو ځالته پیدا شوم. د پاټا طرف ته د پی کې 72 طرف ته دا راځي. اوس چې لاست 10 سال نه په سواتو پاټک کې پاتې کېږم. کیمپ سره اوسېږي، صدر سره نږدې د سواتي پاټک مالته د پاتې کېږم. بیسیکلی کرکټ خو ما 2014 کې سٹارټ کړو په معز الله خان کرکټ اکیډمي کې چې کوم صدر د سپورټ کمپلیکس کې د کوم سپورټ کمپلیکس حالته ما کرکټ سٹارټ کړو. او اته کال مې شو د کرکټ کولو. نو چې څنګه تاسو وایئ چې بیټینګ شوق څنګه پیدا شو، نو بیټینګ شوق شروع نه پیدا او په ټول فیملی کې به ما صرف کرکټ کولو، یعنی ټیپ بال سره هم کولو په کوڅه کې په محله کې. هغې نه علاوه مختلف ګراونډونو ته بتلو، نو ټیپ بال باندې هم کرکټ کولو. نو په ټول فیملی کې ډېر ټیلنټډ وم. او چونکې د باقي ورځې خو به سکول ته تلو او د اتوار ورځ به نو سهار به 6 بجې ووتو، بیا ماښام 6 بجې راتلو. نو ټول ورځ به کرکټ پسې لیوني وو. سکول نه 1 بجه راشه، 2 بجې راشه، روټۍ به ورته پرېښوه او بار به ووتو کرکټ پسې به ګرځېدو. کرکټ به مې کولو. نو ټول فیملی کې بس ټول نه زه ټیلنټډ وم په کرکټ کې. نو بیا مې اکیډمي جوین کړه په 2014 کې. سرپرویز زما کوچ و هغه ټایم، چونکې هغه د محمد رضوان هم کوچ دی، زما هم کوچ دی. نو هلته ما اکیډمي سٹارټ کړه. ما انډر 16 کې زه ریجیکټ شوم. 2 کاله د مسلسل انډر 16 ټرایلز کې زه ریجیکټ شوم. انډر 19 مې پېښور ډسټرکټ نه وکړو. هغې نه بعد ما پېښور ریجن نمایندګي وکړه. هلته مې پرفارم وکړو. نو د پاکستان انډر 19 نمایندګي مې وکړه. پاکستان انډر 19 نه مې پرفارم وکړو. نو بیا چونکې دا نوی سیټ اپ رالو د شپږ ټیمونو ډومestic سرکټ کې، هغې کې ما د KPK نمایندګي کوله لاس 3 کالونه. او بیا الحمدلله پاکستان ډیبیو مکمل شو ویسټ انډیز خلاف. بیا ورلډ کپ ته لاړم، هلته ډیبیو مکمل شو. او لاست کال نه پېښور زلمي لوبه کوم.